الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ډیر د قدر ول معزز او مکرم سامعینو او ناظرینو ورونو، د رب العالمین په لوی فضل او کرم نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور کې د سوال او جواب په مجلس کې حاضر یم. رب العالمین دی اولا ما ته په دغې ویناګانو باندې چې کمې کول غواړو د عمل توفیق را عطا کړي، او بیا د دوستانو تاسو ته رب العالمین د نیک عمل توفیق در عطا کړي. کوشش مو دا و چې درسونو سلسله مو کومه شروع کړې وه چې هغې ته په خپل وخت باندې رسیدګي وکړو، بس لږ د مصروفیاتو په اساس باندې ومونه کړی شو، په وخت باندې مو ستاسو درانه حضور ته رسیدګي کړې وای. نن هم مصروف وو، خو کوشش مو ډیر وکړه خپل مصروفیات مو ترک کړه او پرې مو ښودل د دې دپاره چې دا باقي وخت د دې خپلو ګرانو خوږو معززو مکرمو دوستانو سره په یوه دیني حلقه کې صرف کو. رب العالمین مو سره زما د تل د پاره او د همیشه د پاره آباد او سرلوړي لره، او رب العالمین مو د دنیا او د آخرت خیرونه زما سره نصیب ولره. رازو خپل درسی سلسله ته د یو دوست لیکلی دی، عزیز الله ورور، چې محبت ګناه ده او که ثواب. معزز سامعینو، دا سوال او پوښتنه چې د ورور کړې ده چې محبت ګناه ده او که ثواب، نو ګرانه وروره محبت تر محبت فرق دی. یو طرف هغه محبت دی چې په ټولو اعمالو کې رب العالمین ته خوښ هم دی، او بل طرف بیا هغه محبت دی چې د رب العالمین بدی شیږي. کم محبت چې د الله تعالی سره وي
د هغه د پیغمبر سره وي، د نیکانو صالحینو سره وي، خاص د رب العالمین د رضا د پاره. نو دې محبت کې اجر دی او ثواب دی، بلکې د مؤمن مسلمان په اعمالو کې بهترین عمل هم دا دی. ځکه حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: احب الاعمال الى الله تعالی الحب فی الله والبغض فی الله. رب العالمین ته د بنده په ټولو اعمالو کې بهترین عمل هغه د الله تعالی د رضا د پاره د چا سره محبت کول دي، او د الله تعالی د رضا د پاره بهترین عمل هغه د رب العالمین د رضا د پاره د چا سره بغض کول دي. یعنی چې څوک د چا سره بغض کوي خو خاص د الله د رضا د پاره، په دې معنی چې د دغه سړي د الله تعالی سره دښمنی ده یا خلاف شریعت انسان دی، نو ځکه زه ورسره دښمنی کوم او زه ورسره بغض کوم. نو دغه انسان دا بیا رب العالمین ته خوښ انسان دی، او د ده په اعمالو کې الله تعالی ته خوښ اعمال هم دادي. او یو بیا محبت کول دی، هغه محبت چې شریعت کې اصل نه لري، بنیاد نه لري، او هغه عمل په نور نفسي خواهشاتو بناوي دا محبت. نو دا خو بیا ښکاره خبره ده چې رب العالمین ته ناخوښه دی. ابن الجوزی یو کتاب لیکلی، طلبه او علما ورونه کولی شي چې ځان ته پیدا کړي، نوم یې دی ذم الهوا. غالبا چې 450 دي او که 250 دي د محبت اقسام پکې لیکلي دي. کم محبت چې جایز دی شرعاً، کم محبت چې ناجایز دی، بیا چې هغه کم ناجایز محبت دی د هغې نه د خلاصون لاره څه شی ده. نو بهترین کتاب په دې موضوع باندې لیکلی. نو که څوک ورته لاسرسی لري ودې ګوري، انشاءالله ډیرې فایدې به ځان ته راحاصلې کړي. دویم سوال دا و د ضیاء الحق مظهری صاحب لیکلی دي، که در کتابهای عقاید ماتوریدیه آمده الله تعالی متعال از حد اندازه منزه و پاک است، اما ابن مبارک و امام احمد این قول کردند. برادر عزیز، باید که ما شما متوجه باشیم که در مابین اقوال ائمه باید ما شما به طریقه احسن تطبیق بکنیم. اینمی تو نه که یک امام از او یک قول نقل است و دیگه امام است از او دیگه قول نقل است و ما شما در مابین اقوالشان تطبیق کردن نمیتانیم. باز اینمی تو تعبیر میکنیم که اقوالشان متضاد است. متضاد نیست. کدام ائمه ما شما که در کتب عقاید می نویسند که الله تعالی از حد منزه است، نو تعبیر از حد چیست؟ اگر علمای ما شما میگن که الله تعالی از حد منزه است، علما در شروح سلم العلوم
در وضاحت و تفصیل انمی جمله که لا یحدو تعبیری انمی جمله بینمی الفاظ میکنند که رب العالمین محدود نیست به حد منطقی. مراد از حد منطقی چیست؟ حد منطقی ما شما میگیم که تعریف شیء بالذاتیات، یعنی یک چیز باشه که او را ذاتیات می باشه و ذاتیات عبارت است از جنس و فصل. ائمه ما شما که می نویسند که رب العالمین از حد منزه است، مقصدش اینمیست که برای رب العالمین جنس نیست و برای رب العالمین فصل نیست و الله تعالی محدود نیست به حد منطقی و از این حد رب العالمین منزه است. بر این معنا که حد مراد از حد تعریف شیء بالذاتیات یا ما له جنس و فصل، بر این معنا یکی هم از علماء امت برای رب العالمین حد ثابت نکرده است. و اگر به شرط صحت قولتان که از ابن مبارک و یا از دیگه علماء کرام کلمه حد منقول است، به شرط صحت قولتان باز ما شما میگیم که حد از قبیله متشابهات است و وضاحت متشابهات در درس سابق در خدمتتان کرده بودم که متشابهات عبارت از چیست، چی طور عقیده باید ما شما داشته باشیم درباره متشابهات. عقیده ما شما اینمیست قرائته تفسیره و تفسیره قرائته. مراد از این حد اینمی حد نیست که کدام حد علماء ما شما نفی میکنه در کتابای خود که مراد از حدود، مراد از حد اینمی چیز است که برای یک شی جنس و فصل داشته، یک چیز باشه و او جنس و فصل داشته باشه. مراد از حد اینمی چیز است که برای السؤال دوم د احمد الله مهاجر رو لیکلی دی چې ګروپ می پکار دی ستاسو نوګرانه ملګرو شخصي کې رابطې کولې د مسایلو د پوښتنې په اساس باندې. نو موږ تقریبا 8 ګروپونه مخکې لرودل، بیا لږ د مصروفیاتو په اساس باندې هغه ګروپونه پاتې شول، سره د دې چې نور علماو پکې نشریات کول، خو لیکن موږ خپله شتون نه لرو دا. نو هغه ګروپونو ترتیب مو لږ کمزوری شول، هغه چې جوړ شوي وو هغه هم رانه ګډوډ شول، کومو نمبرو باندې هغه نمبر هم بندې شوي وې. نو نن ماسپښین دوستانو یو بل ګروپ جوړ کړی دی په نوم د سوال او جواب باندې. د همدغې صفحې په دغه باندې هغه لینک کې مونږ خور کړی، نو تاسو کولی شئ چې ګروپ کې مونږ سره داخل شئ. روزمره دا خو صرف د جمعې شپه ده، روزمره چې کوم سوالونه لرئ انشاءالله مونږ د خپل وس په اندازه باندې درته رسیدګي کولی شو. هغه لینک کې ما خور کړی دی، هلته م لیکلي د بره د وټساپ ګروپ چې کوم لینک دی. نو دوستان کولی شي چې د هغې لینک ته لارې مونږ سره په ګروپ کې را شامل شي او د خپلو شرعي مسایلو پوښتنه مونږ نه وکړي. د روحاني ورور لیکلي دي چې د جمعې د لمانځه نه مخکې وروستو سنت د دې څه حکم دی؟ نو دا ګرانه سنت مؤکد دی. مخکنی 4 رکعات هم سنت مؤکد دی، رستونی 4 رکعات هم سنت مؤکد دی، او پاتې شو هغه رستونی کې چې کوم 2 سنت دی 2 رکعات دی. نو د هغې په باره کې علما اقوال کوي چې دا سنت مؤکد دی او که نه دی. هغې سره به مؤکد کلمه وی او که نه وی. نو څوک یې مؤکد شماري او څوک نه.
نو خو بهر تقدیر که تنها سنت ویلی شي نو مؤکد او غیر مؤکد دوانو ته شاملیږي. او دغه سنت چې دی دا موجوده چې کم 4 رکعاته موږ مخکې د جمعې نه کوو 4 رکعاته بعد د جمعې نه کوو نو دا سنت مؤکد دی. د سره به وایي د بختیار احمد رو لیکلی نمبر مو پکار دی نو ګرانه هغه چې کوم د واتس اپ لینک مونږ خور کړی دی نو تاسو هلته مونږ ته پیغام را پرېږدئ انشاءالله نو ماته ملګري را رسوي اکثر را سره وي دوستان نو چې هر څه مشکل او ستونزه وه نو د هغې نه په اسانې طریقې سره انشاءالله حل کوی شو. د خدای دا درود لیکلی دي چې د غلط سوچ او یا د وسوسو علاج څه شی دی. نو یو خو ګرانه دي ته خفګان نه دی پکار دی وسوسو ته چې شیطان لعین انسان ته اجوي. مشکات په اول جلد کې باب الوسوسه مستقل باب لګولی باب الوسوسه په هغې باب الوسوسه کې وضاحت کړی لاندې ډیر احادیث راخستی دي. صحابي مبارک راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي یا رسول الله انا نجد فی انفسنا منګ بعضې وخت کې په خپلو نفسونو کې داسې خبرې مومو که په هغې باندې موږ تکلم وکړو نو د ایمان د دایرې نه ورباندې وځو. نبی علیه السلام ورته وي او دا موږ بدې ګڼو. صحابي مبارک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې همدقه عین ایمان دی. دا ستاسو باطن ته چې وسوسې راځي همدا عین ایمان دی. نو د عین ایمان څه مقصد دی؟ یا خو علما لیکي چې نبی علیه السلام ورته وایي چې دا عین ایمان دی نو معنا دا ده چې دا وسوسه د باطن ته راځي او ته یې بده ګڼې نو دا بد ګڼلی عین ایمان دی. او یا علما لیکي دا وسوسه باطن ته راتلل دا د ایمان علامه ده. ولې؟ ځکه شیطان هغه کور ته نه ځي چې کم کور خراب وي. طبعا شیطان هغه کور ته ځي چې کم کور آباد وي. په کم باطن کې چې رڼا د ایمان موجوده وي نو شیطان هلته کوشش کوي چې وسوسې واچوي. او په کم باطن کې چې رڼا د ایمان موجوده نه نو شیطان څه کوي چې وسوسې اچوي. نو بنا په دې باندې چې وسوسه د باطن ته راغله او بده دې وګڼله نو دا علامه د ایمان ده. خو د ازالي طریقې څه شی ده؟ نو طریقه د ازالي دا د دوستانو باید چې انسان دا رفع کړي نو اعوذ بالله وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د استادانو اجازه ته مونږ تم داسې یو ډیر مؤثره ده 115 کرته چې روزانه وویلی شي او مخکې وروستو تېنه درود شریف وویلی شي مخکې وروستو نو 115 کرته چې روزانه اعوذ بالله څوک وایي نو رب العالمین هغه د وسوسو سلسله د ده د باطن نه رفع کوي. وګورئ په دې هره اجازه کې او په هره وظیفه کې دا شرط دی چې دا به د زړه په رابطه باندې وي. د زړه په رابطه باندې نو د زړه په رابطه وسوسه دا وظیفه کول نو دا مؤثره وي. دا موږ او تاسو ډیر وظایف کوو اثر پکې نه وي نو بس وجه دا د لګیا یو تسبیح اړو په خوله یو شی وایو د زړه سوچ او فکر سودا بل ځای کې وي نو دغسې وظایف باندې رب العالمین ډیر اثر نه مرتب کوي. او چې هغه د زړه رابطه د یوې وظیفې سره وي او بیا په ژبه باندې لګیا وظیفه کوي نو رب العالمین انسان ته په هغې او اذکارو په هغې اورادو باندې ډیر یو بهترین اثر مرتب کوي. نو کوشش کوئ چې هر وظیفه کوئ یا هر یو ذکر کوئ په کار دا ده چې د زړه رابطه مو وي او رب العالمین طرف ته متوجه اوسیږئ. او که په خوله کلمات وایي او د زړه سودا بل ځای کې وي نو دغسې عبادتونه ډیر رب العالمین نه قبلوي. دوستانو دعاګانې غوښتي نو رب العالمین مشکلات آسان کا. د قادری ورور لیکلی دي چې د سبق په حواله راته نصیحت وکړه. نو ګرانه د سبق په حواله به دومره درته ووایم چې سبق حاصلول خو علم دی او د علم په حواله به دومره ووایم چې علم هغه عظیم نعمت دی
امام بخاری رحمت الله علیه کتاب العلم کې په باب لګولای او دغه آیت مبارک راخسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین فرمای قرآنی آیت ده چې وقل رب زدنی علما. نبی علیہ السلام ته الله تعالی وی ته داسې وای چې ای رب ازما علم سیوا کا، ای رب ازما علم سیوا کا. علما د دغه آیت مبارک په شرح کې لیکي وی کچرته د علم نلوړ یو بل نعمت موجود وی نو رب العالمین به خامخا نبی علیہ السلام ته ویلو چې د هغې نعمت د زیادت غوښتنه وکړه. خو لیکن الله تعالی بل نعمت ورته نه یادوي، نعمت د علم ورته یادوي چې وقل رب زدنی علما، رب زدنی علما. نو د دین یو عظیم نعمت معلومیږي دا چې د الله تعالی په نعمو کې د رب العالمین د دیدار نه ښکته بل یو عظیم نعمت بل نشته دی. ځکه نبی علیہ السلام ته وایي چې ته د رب العالمین نه د علم زیادت وغواړه. نو ګرانه چې درس ښه ووایې نو یو جید عالم بشې، د دین خادم بشې، د عقیدې خدمت به وکې او الله تعالی به په دنیا او آخرت ستا په لاس باندې یو ډېرې فایدې خلکو ته خورې کړي. علي رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام یمن ته لیږه نو یو نصیحت یې ورته دا کړی و ای علي رضی الله عنه که چېرته رب العالمین ستا په لاس باندې یو کس ته هدایت وکړي ستا په لاس باندې نو دا تا ته د ډېرو قیمت بها څارویو نو د اوښانو نه د رب العالمین په درګاه کې ډېر ارزښت لري، ډېر ارزښت لري، ډېر ارزښت لري. نو چې علم وکړي او با عمله عالم وي او چاته به ښې خبرې وکړي ستا په وجه باندې به رب العالمین چاته هدایت وکړي، د ستا په وجه باندې به د یو چا عقیده درسته شي، د ستا په وجه باندې به د چا یو عمل درست شي. نو چې د ستا په وجه د چا عمل درستېږي نو که هغه سبا دعاګانې کوي، که هغه عمل کوي ته پکې شریک یې، که هغه دعاګانې کوي استادانو ته دعاګانې کوي او نیک اعمال کوي ته ورسره پکې شریک یې نو د دې نه لوی نعمت چېرته دی چې خپل عمل نه کوي عمل بل سړی کوي او راحت رب العالمین په تا راولي. نو علم عظیم نعمت دی. رب العالمین دې موږ او تاسې ټولو ته نافع علم نصیب کړي. د یو دوست کلمات لیکلي دي د مشرک وغیره بدې ردې ویلي، بل پاس یو پوښتنه کړې وه چې د ایمان او د اسلام په درمیان کې څه نسبت دی. نو دا خو یو علمي تحقیقي مسله ده او دا قناص خطیر رور خبرې ورسره کړي. نو دوستانو تاسو ته مخکې ما وضاحت کړی هر څوک چې هر شی وایي نو خو ماته وایي. نو زه درته سوال دا کوم چې تاسو هغه شی ورته مه وایئ چې دوی وایي. یو سړی چې بدې ردې وایي او ته ورته په همغې انداز باندې جواب ورکړې نو ستا او دغه په منځ کې څه فرق؟ مونږ خو پوهېږو په دې باندې چې دا خلک الله دې ورته هدایت وکړي، تربیت به یې دغسې شوی وي، روزنه به یې دغسې شوي وي او فکر به یې دغه شی وي. او بل یو عربي قاعده ده چې کل اناء یترشح بما فیها، هر لوښی د لوښي نه هغه څه راتویږي چې کم څه په دې لوښي کې وي. که په یو لوښي کې پی وي نو پی ترې راتویږي، که په یو لوښي کې اوبه وي اوبه ترې راتویږي، که په یو لوښي کې ګند و ګند ترې راتویږي. چې د چا په الفاظو باندې او اومو کتل چې بدې ردې او سپورې ستغې او دا شیانې ویل نو دا په دې باندې ګواه اوسېږه چې د دې سړي باطن د دغې ګند نه ډک دی. نو دې سره موږ او تاسو باید ځانونه برابر نه کړو. بیا مو مرونه دي پې خپه یو ویلي مو چې الله دې ورته هدایت وکړي. دا کمې کینې ضد او حسد چې په زړونو کې پروت دی رب العالمین دې دا وباسي. ما خو اوله ورځ تاسو ټولو دوستانو ته ویلي وو ټیک دا زه یو انسان یم او خو بد خویونه په هر چا کې وي، طبیعي مسله ده. خو دا دلته چې دا ګروپ کې موږ لګیا یو او درس موږ کوو نو دا په دې عنوان باندې نه وي لګیا چې زه پلانې د پلاني زوی لګیا یم. ابتدا نه دا خبره موږ کړې وه د امام شافعي رحمت الله علیه قول مې را نقل کړی چې یا ایها الناس لا تنظروا الی من قال
بل انظروا الی ما قال. انسانانو تاسې دې ته مه ګورئ چې څوک لګیا دی، دې ته وګورئ چې دا وایي څه شی. نو که موږ سره څوک ذاتي کینه لري او دشمني لري، نو دشمنۍ دغسې انداز سپکې اوبو دې ردې او سپورې ستغې ویل، نو دا خو مناسبه نه ده چې یو څوک یې کوي. خو باوجود د هغې چې بیا هم لګیا دی، نو تاسو موږ ته مه ګورئ چې زه څوک لګیا یم درته. څه وایم هغه ووایه، څه درته وایم هغه واوره. نو که په هغې کې د یو شی په ذهن راغله چې د شریعت خلاف و، نو زموږ مسلمان رورې د نقد حق لري، خو د سړیتوب په چوکاټ کې ووایي چې دا خبره د شریعت خلاف وه، نو موږ به یې درسته کړو. کیدای شي زه پکې خطا یم، او که زه درته د الله کتاب وایم او ته کنځا کوې، او زه درته د الله تعالی د پیغمبر احادیث وایم او ته کنځا کوې، زه درته د امت د جمهور علماو اقوال وایم او ته راته کنځا کوې او مشرک او کافر او بېدین او فلان او فلان، نو دا ستا په کمزوري تربیت دلالت کوي. هر څوک چې وروره په ځان ویرېږه او فکر وکړه چې دا زه وایم څه شی. د نقد خو حق وي د هر چا، خو چوکاټ خو شته او اصول زمونږ مخې ته شته. که د الله رضا د غرض وي، د امام مالک رحمت الله علیه نه یو قول دا نقل دی. امام مالک رحمت الله علیه وی کله مو چې یو څوک ولیده او بیان د حق یې کو، په دې حق بیان کې سب و شتم او کنځلې کولې، بدې ردې ویلې، تیزه ژبه استعمالوله، سپورې ستغې ویلې، وی تاسې په دې باندې پوه شئ چې دا سړی په زړه کې بیماري لري. دا د امام مالک صاحب قول دی. او بیماری ولی لري؟ وی وجه دا ده چې حق لا يحتاج الى شيء من ذلك. حق دې ته کوم ضرورت نه لري راته چې لګیا، یعنی حق کنځاو ته ضرورت نه لري، حق بې ځایه ټاپو ته ضرورت نه لري، حق سپورو ستغو ته ضرورت نه لري، حق کنځلو ته ضرورت نه لري، حق دې ته ضرورت نه لري چې د چا مور او پلار وکنځل، یو شي ته هم ضرورت نه لري. که رښتیا دې د الله د رضا دپاره لګیا او د خدای رضا د مقصد وي، نو حق خبره بیان کړه. دې ته ضرورت نشته چې ته مشرک او بېدین او فلان او فلان او فلان فلان. دا موږ تاسو ته معلومه ده، په دې پوهېږو سره. خو چونکې موږ وږي د اتفاق یو، وږي د وحدت یو، وږي د ورورولۍ یو، او وږي د دې یو چې امت مسلمه څنګه په یو دسترخوان باندې راغونډ شي. دا مو ارمان دی. نو هغه زموږ ارمانونه د خاورو سره کوئ مه. دا چا چې مو تربیت په دغې انداز کړی دی او په ذهن کې درته دا ګند راچولی چې غیر د خپل ځان نه بل هېڅوک هم درته مسلمان نه ښکارېږي، او که مسلمان یې ته، نو دا سوچ د ځان نه لرې کوي. که دا تنها ته استاد او استاز ډله او تنها ته استاد مشن ملګري سره په دنیا کې مسلمانان شي، نو ټول 1 لک خلک بنئ، تاسو ټول 10 لکه خلک بنئ. په دنیا کې په میلیونونو مسلمانان موجود دي. دا به د ایمان د چوکاټ نه وباسئ. اختلاف په خپل ځای هر څوک لري د چا سره، خو اعتدال او میانه روي د اختلاف انداز پیژندل دا د لوازمو نه دي. نو الله دې وکړي چې خفه نه شي وروره چې هر څوک یې سپورو ستغو ته ضرورت نشته. که ځان رښتیا د حق مدافع ګڼې او ځان ته دا وایي چې زه حق یم، زه حق یم، نو حق دغه شی نه دی. دا خل چې ستا د لیکنه ګوریم، خلک دا قضاوت کوي ځان سره چې حق دغه شی نه دی چې دا ته لګیا یې. حق دې شي ته ضرورت نه لري. حق کنځاوې نه کوي، حق سپورې ستغې نه وایي، بدې ردې نه وایي. خلک به درپسې کنځاوې وکړي، استاز به دې وکنځي، نسبت به دې وکنځي، نو ځان ته به کنځا وکړي، موږ ته به څه وکړي؟ ستاسو په کنځاو خو موږ کې څه شی هم نه رارسېږي. والله علم ته څوک یې، پوله پټی هم ورسره شریک نه دی. نو د اوله ورځ ما دې دوستانو ته ویلي چې هر څوک هر شی وایي، بس دا زموږ او ستاسو یو درسي ماحول دی، درس شروع دی. ښه خبره دا ده چې زه د ملګرو میسجونه ګورم، تاسو په هغې خلکو باندې وختونه مه ضایع کوئ. بس د هغوی په تربیت دلالت کوي، د هغې په بېکاره روزنې دلالت کوي، او موږ پرې خفه یو، دعاګانې ورته کوو. ښه دا ده چې موږ او تاسې خپل مسایل مخې ته یوسو. او ضیاءالحق مظهری رور لیکي نظر تان درین متن ذیل ابن عبدالعز شارح عقیده ابن تیمیه چیست؟ نو شما گفتین برادر عزیز، ابن عبدالعز که کدام شرح داره؟ شرح عقیدة الطحاویه. اگر نزد ما شما اینمی شرح موجود است، اینمی شرح مقدمهش شما مطالعه کنید. در مقدمهشان می نویسند که ابن عبدالعز الحنفی متأثر از نظر و عقیده ابن تیمیه بود و ابن تیمیه در امت
یک عالم است و تفردات داره. علما و جمهور امت بعضی اقوالشان را تسلیم نمیکنه، به خاطر اینمی اگر اینمی عالم بر جان خود حنفی میگه، دیگه احناف که کدام هستند رایشان اینمی نیست. صراحتا فرق است در که مقصود از شرح چی؟ مقصود از شرح وضاحت متن. علامه طحاوی رحمت الله علیه در متنشان یک شان سخن است و شارح دیگه میگه. او خدمت متن نکرده بلکه کوشش میکنه که نمی متن بدنام کنه. قولش معتبر نیست. نو دی بل لور لیکلی د قطبی سبق راته مشکل دی، نو ګرانه څه وکړو، زه ډېر کوشش کوم درې شیان فلان کې لرم چې یو دوستانو ته د اصولو قواعد وایم میاشت یا 15 ورځې، یا دوستانو ته د منطق قواعد وایم او د نحوی قواعد ورته وایم. نو بس ته دغه دعا وکړه، ته ما ته دعا وکړه چې ما ته رب العالمین فرصت پیدا کړي، نو دا درته ډاډ او اطمینان در کوم که د 10 درسونه زمونږ واورېدل په پابندۍ سره د منطق په باب باندې، نو امید دی چې الله تعالی به دې په ټول منطق کې مشکلات حل کړي. نو خو چې ته شکایت لرې نو لږ ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما ته د وخت فرصت پیدا کړي چې زه دا درسونه تاسو ته در شروع کړم. نو انشاءالله اسانه ده، مشکل نشته. ښه د بل لور لیکلی دی د محمود روره چې ایمان او اسلام کې کوم نسبت دی. نو ګرانه دی کې د علماء اقوال دي. ځینې علماء کرام د ایمان او د اسلام په درمیان کې قائل دي په نسبت د تباین باندې، او ځینې علما د ایمان او د اسلام په درمیان کې قائل دي په نسبت د مساوات باندې. او قانون مونږ او تاسو دا ویلی چې ایمان کم علما چې قائل دي په نسبت د مساوات، اغي وی ایمان اسلام دی او اسلام ایمان دی، دواړه سره یو شی دي. او کم علما چې قائل دي په نسبت د تباین باندې، نو اغي وی اسلام ځان ته شی دی، ایمان ځان ته شی دی. ایمان عبارت دی د تصدیق د انقیاد باطنی نه چې دا موقوف علیه دا د انقیاد ظاهری د پاره، او اسلام عبارت دی د انقیاد ظاهری نه چې موقوف دی په انقیاد باطنی باندې. او بیا چې نسبت د تباین شي نو زموږ علما مناطق لیکي چې په نسبت د تباین کې دوه قضیې وي او دواړه سالبې کلیې، نو بیا به داسې تعبیر وکړي چې لا شیء من الایمان باسلام ولا شیء من الاسلام بایمان. او کوم علما چې قائل دي په نسبت د مساوات باندې، نو په نسبت د مساوات کې دوه قضیې وي او دواړه موجبې کلیې وي، نو بیا تعبیر داسې کوي چې کل ایمان اسلام وکل اسلام ایمان. او کوم علما چې د تباین قائل دي او یو شی نه ګڼي، دغې دپاره ادله موجود دي. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یو استدلال د دې ځینه کوي، او دویم استدلال علما د دې ځینه کوي چې حدیث د جبریل ګوره صحیح حدیث دی. نبی علیہ السلام ته چې راغی نو نبی علیہ السلام نه پوښتنې کړې وې، نو یو پوښتنه پکې دا کړې و چې مل ایمان، او دویمه پوښتنه یې تنه دا کړې و چې مل اسلام. نو د ایمان پوښتنه وشوه، د ایمان نبی علیہ السلام بیل جواب ورکړ تؤمن بالله، او د اسلام پوښتنه وکړه، د اسلام نبی علیہ السلام بیل جواب ورکړ شهادت ان لا اله الا الله. نو سوالم جدا دی او جوابونه هم جدا دي. نو علما د دې ځینه لیکي چې دینه دا معلومیږي چې ایمان ځان ته شی دی، اسلام ځان ته شی دی. ولې که دا دواړه سره یو شی وای، دواړه سره یو شی وای، نو بیا دې ته ضرورت نه و چې دوه پوښتنې شوي مستقلې او دغې دپاره دوه مختلف جوابونه ورکړی شوي وه. او کم علما چې ایمان او اسلام سره یو شی ګڼي، نو دغې دپاره بیا تطبیق په دې طریقه باندې کوو چې ایمان بیا دوه قسمه دی، مطلق ایمان او ایمان کامل. نو ایمان کامل کې بیا دوی اعمال هم داخل دي، نو په دغې تعبیر باندې بیا ایمان او اسلام سره یو شی دي. او که چرته مطلق ایمان شي نو په مطلق ایمان کې علما اعمال داخل نه ګڼي، نو بیا ایمان ځان ته شی دی او اسلام ځان ته شی دی. او که زیادت وضاحت مو پکار وي نو موږ د بخاري درس لرو د کتاب الایمان، نو کولی شي چې هغې ته مراجعه وکړئ.
او ځان سره وګورئ. او دا د ابن عبدالعزیز عبارت چې لیکلی د قناص رورم لیکلی دي چې د دې عبارت شرحه وکړه، نو بس دا که په دغې بس اصطلاح ده، لا مشاحة فی الاصطلاح یو اصطلاح کې مشاحه او بخل نشته، او بل په دغې معنا باندې چې دی وایي چې حد په دې معنا چې رب العالمین د مخلوق نه جدا دی، هغه خالق دی او د مخلوق دی، په دغې اعتبار باندې نو دې بیا څه بدیت نشته، خو اطلاق شرعي دی، د اطلاق شرعي دپاره دلیل شرعي پکار دی، پکار د وړاندې شي. وستانه چې څوک سبق کوي رب د مردار کې محمد خان ورور نو ورور هغوی ته خیره مه کوه، که ډېر د زړه ډک وي موږ ته خیره وکړه، هغوی څه کوي، طالبان دي د خدای تعالی د دین، لکې غریبانان به درسونه وایي. او دوی ته پته ده چې هغې ته خیره کوي. موږ الحمدلله طالبان داسې نه دي روزلي، دا چې دومره ورته غوسه یې نو غوسه کېږه مه ورته. موږ چې څوک روزلي او زموږ نه وتلي دي خدمتونه یې کړي هغه الحمدلله څوک دي، نو خفه کېږه مه ورباندې او غوسه مه کوه ښه. الله دې آباد کړه. د رحمت شاه ساحل لور لیکلی دی، وایي مونږ د پاره تقلید په اصولو کې ولې نشته چې په فروعو کې کوو. نو یو خدا ځان سره یاد که ګرانه چې دا تقلید اصطلاح چې دی دا کاریږي په فروعو کې، د تقلید اصطلاح دا کاریږي په فروعو کې. او دویم اصول خو عقیده ده، او د تقلید معنا چې مونږ او تاسې کوو نو تقلید وایو دې ته چې تسلیم قول الغیر بلا دلیلن، د یو چا خبره منل بغیر د مطالبې د دلیل نه. دا معنا نه چې هغه سره پې دلیل نشته، هغه سره پې دلیل شته خو مونږ د اعتماد د وجې تېنه مطالبه د دلیل نه کوو، دې شي ته تقلید وایي. او عقیده خو څرګنده ده، نو که بیا چېرته اتباع تقلید په معنا د اتباع سره کو، لکه څنګه چې زمونږ اصول دی او دواړه سره یو شی دی، نو موږ د عقیدې په اصطلاحاتو کې هم تقلید د علماو کوو. موږ ځان ته ماتوریدیان وایو، په اصطلاحاتو کې تقلید د هغې کوو، او په فروعو کې چې څوک د امام هر امام تقلید کوي نو موږ د هغې ته په قدر قایل یو. د شریف الله ورور لیکلي تاسو باید میدان وټاکئ او څوک اعتراضات کوي هغې ته جوابونه ورکړي. نو ګرانه خدمت وکړئ، خدمت مهم دی. دا نن سبا چې کومې مناظرې دي او کېږي، تاسو ته ما ویلي وو که نه، نو مناظره شرعا جایز ده، ثواب هم پکې دی، ځینې وختونو کې لا فرض هم ده د اظهار د حق دپاره. خو دا کم شی چې نن سبا روان دی د دې موږ تایید نه کوو. تاسو ته بله ورځ ما ویلي وو، دوستان دې رانه پې خفه نه شي
چې دا طرفین ناست یو بل ته کېنولي یو دوی یو بل دلایل وایي ته د الله په ذات یقین وکړه داسې سړی حس کوي بلا تشبیه لکه سپیان چې ناست دي سپیان یو نم ډله راتاوي د بل نم ډله راتاوي د یو د خولې نم چې خبره وځي په شا ورته ډب ورکړي د هغې بل د خولې نم چې خبره راوځي په شا ورته ډب ورکړي چغې وها هوی ورته شروع کړي نو هلکه دا خو څه سپی نه دی چې په ملا ډبونه ورکوي انصافداره انسان دی نو چې انسان دی او بیا چغې او د یو بل هتک او سپکاوی او د یو بل پسې بدې ردې ویل نو دا خو کوم شرعي اړخ نه لري او نه دا شی مونږ تاییدو چې څوک یې کوي غلطه کوي مناظره جایز د خپل اصول لري خپل شرایط لري او نن سبا په هغې شرایطو باندې مناظرې منتفي دي مونږ کړي دي دا نه چې مونږ ورسره وابسته نه یو تعلق مو کړي مو دي خو چې مو کړي دي نو داسې اهل به ته پیدا نه کړي چې د هغې په مخ کې کښېنه او ته ورته درنده خبره وکړي دروند سړی او تا سره په درنده انداز وغږېږي نو دې کې به څه ګټئ د عالم کفر چې دا شیان ګوري چې دا مسلمانان په خپلو کې نښتي دي او ورکوي یو بل ته ډبونه او چغې یو بل ته وایي او چکچک یو بل ته وایي دا اوس اظهار د حق دی که اظهار د حماقت دی دا د حق اظهار نه دی ښه دا د حماقت اظهار دی د دې شي مونږ تایید نه کوو د نیاز محمد رو لیکلي مدارس و مساجدو کې چې کم ماشومان درولی کېږي او یو منځونه په یو ټیم باندې کوي نو دې دپاره څه دلیل شته او که نه نو دا خو ګرانه تعلیم دی او د تعلیم دپاره ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو محذوره رضی الله عنه ته باب الاذان کې مسلم کې هم دا روایت شته بخاري کې هم شته نو په دې هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د اذان کلمات ښودلي او وخت د اذان نو نو چې وخت د اذان نو نبی علیہ السلام د اذان کلمات ورته ښودلي دي بار بار ورته مکرر کړي دي به طور تعلیم نو هغه تعلیم چې نبی علیہ السلام هغه ته ورکړی ابو محذوره رضی الله عنه ته نو دا د هغې دپاره اصل او دلیل کیدی شي ځینې دوستانو دعاګانې غوښتې کرام الله ورور ډېر راته ګرانې بس ګرانه ما ته هم دوستان ډېر ګران وي بس دا ستاسو د ګرانښت علامه ده تاسو ته لګوي کنځلې اورو که تېر ځل ملګرو د وټساپ نمبر یې وغوښته د ټلیفون چې ټلیفون نمبر په کار دی نو ما ورته ویل چې نمبر چې درکم بیا به دا غوبلې وي دا چې دا کنځلې د خلکو اورو خو دا ستاسو د وجې نه اورو چې دا تاسو ته لګوي دا پاک او سپېڅلې عقیده درښایي او در رسوي درته نو دا که ستاسو محبت نه وای خو زه به وخت احساساتي شوی ویم چې خدایم بس خپل کار کوئ او زه په خپله مخ او زه به په خپله مخ ځم ستاسو د وجې زه کنځلې نشم اورېدلی خو دا کنځلې اورو او سینې مو تغټې کړي دي خو دا ستاسو د محبت علامه ده الله تعالی دې زموږ او ستاسو هغه محبت په خپل دربار کې قبول کړي رفیع الله مظهری صاحب وی میلاد باره کې معلومات راکړي د کوم حیثیت نه معلومات ګرانه که د میلاد شریف معلومات د صیغې غواړي چې صیغه کومه صیغه ده نو علماء کرام لیکي یا صیغه ده د ظرف ده ظرف کله زمان وي او کله مکان وي او که د مصدر شي په معنا د ولادت سر راځي مصدر میمی دا ځان ته خبره ده او که چېرته دغه محافل چې جوړیږي نو چې د دې دپاره دلیل غواړي نو ګرانه نو بس دومره به درته ویم یو عربي عالم و تاسو ته مخکې ما ویلي و د هغه وینا مې کتله نو هغه لیکلي و چې الاحتفال بمولد النبي صلی الله علیه وسلم لا يحتاج الى دلیل صحیح بل يحتاج الى قلب صحیح د محبوب په تشریف آورۍ حفله او محفل جوړول او د خوشحالۍ اظهار دا روغ رمټ زړه ته ضرورت لري روغ زړه ته نو د چې چا زړه روغ وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وي نو په دې محافلو کې غیر د دې نه چې د نبی علیه السلام د مینې او د هغه مبارک د محبت واقعات او روایت پکې ذکر کیږي بل شی نه وي پکې نو چې بل څه نشته دی پکې نو ناروا ورته خلک په کوم اعتبار وایي هېڅ مشکل پکې نشته بلکې له آداب هم سره ووایو چې
چې علماء لیکلي دي چې المیلاد مندوبون، نو په المیلادو کې هم دغه دا چې کوم موږ تاسو محافل جوړول پلان پکې عهدي کم دغه موالید یاد کا. نو دې کې علماء کرام لیکي چې المیلاد مندوبون ولی دا زموږ استادو دعوه ده. نو یو په دې اړخ ثابتو چې لانه فرد من افراد نشر العلم وكل فرد من افراد نشر العلم مندوب فالمیلاد مندوب. دا د علم د نشر یو فرد دی، د علم د نشر یو لاره ده. څومره عجیب مسائل پکې خلک د علماو د خولې نه واوري. نو هر فرد د افرادو د نشر العلم نه نو علما لیکي چې دا مندوب دی، نو فالمیلاد مندوب. او نور که باقي دلایل غواړئ نو موږ ورباندې درسونه لرو ګرانه، نو هغه ته لاسرسی پیدا کړئ ویې اورئ، انشاءالله مشکلات مو ټول حل کېږي. د ذوالبجادین نور لیکلی دي چې جرح او تعدیل درسونه کله شروع کوئ. نو بس هغه بل ملګري ته مې وویلې نو بس تم لږ دعا شروع کا چې خدای تعالی زمینه او وخت برابر کی، نو اسانه ده انشاءالله. دا د جرح او تعدیل درسونه یوه هفتم چې وشي انشاءالله نو هغه مشکل حل کیږي. اراده ورته لرم ګرانه، اراده ورته لرم، نو دعا وکړئ چې الله تعالی اسباب او زمینه برابره کړي. بلال احمد رور لیکلی دی میبزي. نو میبزي درسونه مونږ لرو، پښتو کې هم شته دی او په عربۍ کې هم شته. څه عرب علما ورونه وه نو هغې ته ما د میبزي درسونه کړي دي. د ټلیګرام چینل کې زمونږ شته دی، نو که بیا مو غوښتل انشاءالله نو هغې ته هم لاسرسي کوی شي. د امین رور لیکلی دي چې زه سعودي کې اوسېږم او دلته څوک رفع الیدین کوي څوک یې نه کوي، نو څوک په چا تنقیدونه نه کوي او اختلافات نشته دی او دلته پې لانجې جوړې دي. نو دا پوښتنه دوی نه وکړئ چې لانجې ولې کوئ، دوی نه پوښتنه پکار ده. دلته خو معمول دا دی احناف علما چې کوم اختلاف لري د رفع الیدین په باره کې او د نه رفع الیدین په باره کې، نو خبره د اولویت ده. او تاسو د وابیانو علماو نه واورئ چې وایي څوک رفع الیدین نه کوي او امین بالجهر نه وایي، نو هغه د دې امت یهود دي. ما ترې خپله اورېدلي درسونو کې شته، شاید تاسو به هم ترې اورېدلي وي. وایي امین په زوره ووایي چې د دې امت یهود پرې غوسه شي، رفع الیدین وکړي چې د دې امت یهود پرې غوسه شي. نو دا پوښتنه د هغې نه وکړه ګرانه. زمونږ خو دغه میډیا ده، داسې نه ده چې موږ په شیشه بل شی یو میډیا کې بل شی یو. داسې چې په میډیا وایو نو دا خبرې په شیشه هم دي. نو الله دې وکړي چې وایې اورئ.
د وقار احمد رور لیکلی دی چې سلام. نو وقار صاحب الله د عمر کې برکت واچوه چې ډېر وخت مو نه لیدلی. اوازونه دې اورو، الله شاهد دی. په شیشه کله یې څوک راولیږي راته او کله ګروپونو کې یا کله صفحاتو کې او د بابا شیرونه وای نو یې اورو. الله دې په عمر کې برکت واچوه. که نور دې راولېږل نور به مو اورو، نور به مو اورو. نو تاسو دې الله همیشه دپاره آباد او ژوندي لري. د روحاني ورور لیکلی دي چې په سفر کې سنت څه حکم لري. نو ګرانه بس دا مې درته د علامه شامی رحمت الله علیه عبارت تیر درس کې ویلی وه چې سنت په سفر کې دوه حیثیت ته لري. وی سفر دوه قسمه دی. سفر ته به وکتلی شي ان کان السفر ذا امن و قرار، که سفر امن والا سفر و قراری والا سفر نو به کول غوره دي. او که سفر امن والا نو او قراری والا سفر نو په منډه وي نو که پاتې شول نو پروا نه کوي. د سید عبدالماجد رور لیکلی دی چې شهید شیخ صاحب نحوه کې څنګه و. نو ګرانه نو په دې اعتبار به درته ونه وایم چې زما استاد و. نو که څوک سترګې پټې نه کړي او حقیقت ته متوجي شي نو که بلا مبالغې درته ووایم چې حضرت شیخ صاحب په نحوه کې د دې زماني امام سیبوی و نو دا به مبالغه نه. ما حضرت شیخ صاحب سره الله دې ورته درجات بلند کی 3 ځله د نحوې دوره کړې ده. یو ځل نیمه، یو ځل پوره او یو ځل یې څه قواعد شروع کړي وو هغه. نو ستاسو به عمر کم وي. هغې دوران کې چې حضرت شیخ صاحب د نحوې دوره کوله نو د نحو امیر نه واخله ټول کافیه جامع دا به درس کول او په سلګونو طلبه به په هغې درس کې ورسره شرکت کوو. لږ نه ډېر زیات به طلبه. نو که چېرته اوس یې تاسو اندازه لګول غواړئ متاسفانه چې زمونږ دوستان هر وخت کې د اسبابو په لحاظ کمزوري وي هغه دورې نه دي ریکارډ شوي د موبایلو د لارې. او که چا د کیسټو کې ریکارډ کړی وي ځان سره نو بس هغه یې وړي دي او ځان سره یې ساتلي دي. د اخلاص هغوی نه کوي چې اوس یې نشر کړي. ما ته چا ویلي چې ځینې دوستانو سره شته. خو کوم تفسیر چې حضرت شیخ صاحب یو کال کړی و او د اجرا او د ترکیب په لحاظ یې کړی و هغه پیدا کیږي د حضرت شیخ صاحب د اجرا تفسیر. نو تاسو لږ هغه واورئ بیا به دا اندازه درته ولګېږي چې د حضرت شیخ صاحب علمي تبحر څومره وه. خو ډېر عجیبه وخت په هغې دوران کې خلک به لګیا و حضرت شیخ صاحب ته به چټونه لیږل، مسلې به یې ورته لیکلې. یو ورځ د نحوې درس کې ناست د یوه خاطره به یې درته ووایم. نو د هر نظر طالبان به ورته راتلل. نو د شیخ صاحب د مدرسې نوم و الله دې همیشه آباده لري دارالاحناف. نو کوم طالب ورته چیټ ولېږي د جمع قلت او کثرت کې لګیا و چې حضرت شیخ صاحب تا په مدرسه باندې نوم دارالاحناف ایښی دی او احناف خو د افعالون وزن دی د اقوالون او دا اوزان خو د جمع قلت اوزان دی او د جمع قلت اطلاق دا تر لسو پورې کېږي د لسو نه بره نه کېږي. نو ته څنګه وایې چې یاره او دلته خو لس طالبان لس احناف خو نه اوسېږي دلته خو ډېر احناف اوسېږي. نو تا څنګه دې مدرسه کې چې دی نوم دې ورباندې دارالاحناف ایښی. نو سمدست د جامع عبارت یې ورته راواړو او ورته یې وویلې چې دا ټیک ده چې وزن د چا دی د جمع قلت دی د جمع قلت اطلاق تر لسو پورې کېږي. خو کله ناکله داسې وي چې اطلاق د دې د لسو نه په بره کسانو باندې هم کېږي. د جامع عبارت یې ورته سمدست ولوسته د جمع قلت په باب باندې. نو یو عجیب انسان و. رب العالمین داسې نه و چې یو د نحوې په هر فن کې الله تعالی چې کوم مهارت هغه ته ورکړی و
نو دا چې څوک نږدې نه ورسره پاتې دي وی چا د دروسو نه ډېره استفاده کړې ده نو هغوی ته اندازه معلومیږي. نو زما استاد دی په دې اعتبار نه وایم چې د وخت امام سیبوی و، خو که څوک یې درسونه واوري او د انصاف په نظر باندې وګوري نو ځان سره به خپله فیصله وکړي چې واقعا رب العالمین کوم تبحر ده ته ورکړی وه نو ګرانه ده چې نن سبا څوک وینو او ډېر بس دا خو څه نشو ویلی. د ژوند بیلې قصې وي. ډېر درانده مشایخ ما ته معلوم دي، مدرسین علما، شیوخ علما اوس هم درسونه اوري، استفاده ترې نه کوي. قانع موږ ته وایي څوک وایي د بخاري درس یې اورم او درس کوي به هم خپله بخاري، څوک وایي د ترمذي درس یې اورم او تفسیر خو ټول خلک اوري او اورېدلی دی علماو. نو الله دې ورته درجات بلند کي او رب العالمین بیا هغه برکات د هغې مبارک د دې امت مسلمه په علماو باندې کېدي. زړه مې و چې یو څه ولیکم او اراده مې اوس هم شته دی د هغې مبارک په حالاتو. نو بس ته دعا کوه چې الله توفیق راکړي او لږ وخت او فرصت برابر شي نو انشاءالله یو څه به پرې ولیکم په ژوند دی. د محمد مطیع الله سیفي صاحب لیکلي واتس اپ نمبر مو بند دی. نو او بالکل قربان هغه نمبر مې بند شوی او بل مې جوړ که هغه هم بند شوی، اوس مې بل جوړ کړی دی. نو که تاسو لطف وکړه خپل نمبر مو راولېږه نو زه به درته میسج وکړم مسنجر باندې. هغه نمبر یې مې بندې شوي دی. نو د یو ورور لیکلي چې ډېر مشکلاتو کې ګیر یم، لاره د حل راوښیه. نو لاره د حل دا د ګرانه درګاه د فریاد لرو، رب العالمین ته فریاد وکړه، الله تعالی به د مشکلات حل کړي. الله تعالی هغه ذات دی چې د انسانانو مشکلات حل کوي. مونږ به هم درته دعاګانې کوو، دوستان اوري هغې به هم درته دعاګانې وکړي او خپل هم رب العالمین ته په اخلاص رجوع کوه. الله تعالی به مو مشکلات د دنیا او د آخرت آسان کړي. د یو دوست لیکلی دی میلاد بارکې، نو خبرې مې وکړې ګرانه، الله دې وکړي چې اورېدلې مو وي. د ګل بادشاه ورور لیکلي د حیات او د ممات مسله که لږ واضحه شي. نو ګرانه حیات او ممات دا واضحه مسله ده، دې کې کوم مشکل نشته. مرګ دا راغلی د یو ځل په انبیاء کرامو باندې، دي کې د هیچا اختلاف هم نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین فرمای انک میت و انهم میتون. دا اتفاقی مسله ده، دا د ممات دې نه څوک انکار نه کوي. بیا د دغې مرګ نه بعد رب العالمین دوباره ژوند ورکوي او که نه ورکوي. نو بس آیت مې درته لوستلی و. رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، لا تقدموا بین یدی الله ورسوله.
الله تعالی او د هغه پیغمبر ته مخې ته مه کېږئ، مخې ته مه کېږئ ورته. نو چې رب العالمین فرمای لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، نو امقه رب مونږ تاسو ته وایي چې بل احیاء ولکن لا تشعرون. دوه ځای قرآن کریم کې راته د شهدا مبارک کې وایي چې بل احیاء، یو ځای راته وایي بل احیاء عند ربهم یرزقون، او بل ځای راته وایي چې بل احیاء عند ربهم بل احیاء ولکن لا تشعرون. او د دغې لوی ذات لوی پیغمبر وایي چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. نو بس دومره عقیده وساته ګرانه چې رب وایي ژوندي دي نو تم وایي ژوندي دي، او نبی علیہ السلام وایي ژوندي دي نو تم وایي ژوندي دي. بس ته لانجې نه به خلاصې، لانجې نه به خلاصې. بس دا د حیات او د ممات مسله و. رب وایي ژوندي دي نو تم وایي ژوندي دي، او رب وایي چې مړه ورته مه وایې نو بس مه وایه ورته. بل ځای کې راته وایي ګمان هم پې مه کوه د مړي، بس وایه نه کوم ګمان پې د مړي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ژوندي دي نو تم وایي ژوندي دي. روایت ابن ماجه کې راځي فنبی الله حی یرزقون، تم وایه چې بس نبی علیہ السلام فرمایلی چې فنبی الله حی یرزقون، بس مشکل حل نه. او خامخا چې رب العالمین وی لا تقدمو، الله تعالی او د هغه پیغمبر ته مخې ته مه کېږي او ته مخې ته کېږي. ډېر په بخښنې سره چې د نیټ څه ستونزه وه او درس قطع شه، نو بس چې اوس ته دې کې را لګي چې هغې وایي ژوندي دي او تا دلته اوس خپل تحقیقات شروع کړي، نو بس مشکل دې جوړ کړه. بس دومره ووایه ژوندي دي، بس ته م وایه ژوندي دي، انشاءالله ستونزه به نه وي. د یو دوست لیکلی دی طیب رور کہ کلمہ طیبہ کہاں سے ثابت ہے؟ نو کلمہ طیبہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن عظیم الشان میں متعدد مواضع میں رب العالمین فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ مشتمل نفی اور اثبات پر ہے. لا حرف نفی او الہ اس کے منفی او الا اللہ اثبات. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سے ثابت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کلمت طیبہ مشتمل رسالت اور عقید توحید پر ہے، اور قرآن عظیم الشان کا اصلی مرکز اور محور عقید توحید ہے. چنانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان مشتمل عقید توحید پر ہے. کلمہ طیبہ میں حصہ اول میں عقید توحید مذکور ہے، اور اس کے ضمن میں صراحتاً رب العالمین آلہہ باطلہ نفی اور دور کرتا ہے. لا نہیں ہے الہ معبود برحق الا اللہ. اور اس کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ مشتمل عقید رسالت پر ہے. کلمہ طیبہ قرآن عظیم الشان سے ثابت ہے. کلمہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. حدیث جبریل میں آتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پوچھا مل اسلام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا الاسلام شہادت واللہ الہ الا اللہ. کلمہ توحید کلمہ طیبہ قرآن عظیم الشان میں مذکور ہے متعدد مواضع پر. د زین الله ورور لیکلی دی که یو څوک راولګیږي په 1,00,000 روپو باندې زرم روپۍ مزدوري ورکې غټې نه ګرانه دا خو سود دلته خو جنس یو شی دی که نه کر چې سمن حقیقتا خو هغه سپین زر او سره زر دی خو دغه کمې پیسې چې دلته دي نو دا خو علما شماري که نه دا د هغې په حکم کې دي نو په دې کې زیادت او نقصان چې دی دا سود دی.
د یو ورور لیکلي اوس ما جواب پاتې شه فبهت الذي کفر و انصاف داره د یو دوست لیکلی دی وای د شهید جسم نه خرابېږي نو هغه بل ورځ قندهار کې د شهیدانو هډوکي راووتل دا څه مسله ده نو دا ګرانه کلیه نه ده چې د هر شهید جسم به نه خرابېږي او نه داسې ده لکه د عوام وروڼه چې په دې قاني چې د شهید د شهادت ته قبلېدو نه خبری چې د هغه تنه به نه خرابېږي نه تنه خرابېدل د بعضې شهداو تنې خرابېږي د بعضو نه خرابېږي نو که د چا سالم او نیت پاک هم شهادت الله تعالی په درگاه کې قبول دی او چې د چا سالمه نه وه او عقیده دا تنه سالمه نه وه او مقصود د الله تعالی رضا وه نو هم د هغې په شهادت کې کوم فرق نشته الله تعالی ته دواړه قبول دي د شهادت د قبولیت دپاره دوسته دا ضرور نه ده چې تنه د خامخا روغه رومنټه سالم وي البته یو تحقیق په دې باندې د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه مې اورېدلی و هغه مبارک فرمیل چې شهدا دوه قسمه دي یو هغه شهدا دي چې هغه په مقام او په کمالاتو د نبوت مشرف وي بالطبعه او بل هغه دي چې د هغې نه ښکته وي نو چې کم په هغې منصب مشرف وي نو لکه څنګه چې د نبي تنه نه خرابېږي نو د دوی نه خرابېږي او چې هغې مقام نه ښکته وي نو که تنه خرابه شو خرابه دي شي د تنې خرابوالی دا د شهادت سره کم منافي شی نه دی رب العالمین مو سره زما آباد او سرلوړي ولره زمونږ په وطن کې نو دغه د 11 بجې دي څه د پاسه الله دې وکړي چې دوستانو ته مو دا خبرې وکړلې څوک پې خوابدي شوي نه وي او چاته مو تیزه خبره کړې وي مونږ ته که هر شی وایي مونږ پې خفه کېږو نه البته په تاسو خفه یو چې د خلکو په نظر کې به تاسو بد ښکارئ زموږ عزت نشئ کمولی دعا درته کوو چې رب العالمین د هدایت وکړي دوستانو ته او که بیا مو هم د خولې نه څه تیزه خبر وتلی وي د هغې د ټولو دوستانو نه عفو وغواړو رب العالمین مو سره زما آباد او خوشحاله او سرلوړي لره د کومو دوستانو سوالونه چې پاتې شول نو هغه به انشاءالله بل درس ته پرېږدو او که کوم سوالونه د ملګرو ډیر اهم و ډیر اهم او د هغې د حل غوښتنه یې کوله نو دوستانو د واتساپ د ګروپ لینک مونږ خور کړی دی همدلته بره او سید رحمان سیفي ورور بار بار خور که نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره په هغې ګروپ کې ځانونه ملګري کوئ او د چا سوالونو جوابونه چې پاتې وي هلته خپل سوالونه وکئ نو انشاءالله په وخت سره د دوستانو جوابونه به درته وکړو او مشکلات به مو حل شي نو تر راروان او بل درسه پورې مو په لوی څښتن سپارم الله تعالی مو سره زما آباد او خوشحال لره که مو دوستانو دعاګانې غوښتې وې هر قسمه مشکلات چې یو دوست لیکلي و زموږ محصل لورو چې د کانکور امتحان مې دی نو رب العالمین مو سره زما ټول د دنیا او د آخرت مشکلات آسان که د چا اولاد نه وي الله تعالی د نیک عمل او صالح اولاد ورکي د چا نور مشکلات وي قرضداري وي مریضان وي لنډه دا بس الله تعالی عالم دی نو الهه د هر چا په زړونو ته عالم چې د هر چا هر قسم شرعي مشکلات او حاجات وي بس د خپلو د غیب و خزانو نه ورته حل که تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ مونږ به تاسو ته دعاګانې کوو تر راروان او بل درسه پورې مو په لوی رب سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته